دین په اهم اصولو کې یو مسله دا ده چې دا حدود چې څومره دي که نه دا الله چې کومې سزاګانې مقرر کړي دي د خلکو په منځ کې پکار دی چې دا یو بل ته معاف کړي د خلکو په منځ کې پکار دی چې یو بل ته معاف کړي لکه اوس یو سړی دی تا نه غلا وکړه بیا یو سړی دی غلا وکړه او په دومره نصاب کې او داسې طریقې سره چې د حد قایمېدی شي دا خبره دته معاف کول پکار دي او دته ویل پکار دي چې دا کار نور پرېږده دا مشروع طریقه ده دا نه چې ډایرکټ به ځي او محکمه کې به شکایت کې او حکومت ته به خبره رسي او حاکم ته به خبره رسي او راشي حد قایم کې او راشي سړي زنا کړی راشي سړي غلا کړی ده او راشي دی کړی ده نه نه داسې به نه کوي په دې دلیل دی امام ابو داود دا حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تعافو الحدود فيما بینکم په خپل منځ کې دا حدود څه کوي معافي کوي پردې پې واچوي فما بلغني من حد فقد وجب او کما ته خبر راورسېده نو بیا حد قایمول واجب دي ګورې چې حاکم ته خبر ورسېده بیا خبره څه شوه بیا خو لازم شو خو د هغې نه مخکې که خپل منځ کې په دې پرده واچولی شي خصوصا چې دا سړی داسې چې د ګناه کې معروف نه دی بس غلطي تې شوې ده او دې ته وویلی شي چې بیا دا کار به نه کې او دې توبه وباسي او په ده پرده واچولی شي د کې هېڅ حرج نشته هغه مجرم جدا دی چې د هغه دا کار دی او دی طریقه ده او فساد یې خور کړی په ځمکه کې د هغه مسله جدا ده نو که څوک دا وایي چې د زنانې چې غلا کړې ده په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نه قبلو او په دې نورو دوو قصو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بین هغوی ته داسې خبرې کوي چې دی د خپل اقرار نه واپس شي فرق څه نو فرق دا دی چې هغوی اقرار پخپله کړی دی او دلته څه دي ګواهان دي او خبره پرې ثابته شوې ده او دا چې منکره وه ورسېدی پوس که نه والله اعلم